السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او تاسو به هم زموږ په شان د صحت جامې پر تن وي. ملګرو نن مو بیا په یوې مهمې ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو د نن ټاپک به همدا وي. نن به د فیسبوک پراډیان در وښیم. په فیسبوک او وټساپ کې رشد جوړ کړی وي دغه تش په نامه صوفیان چې وایي موږ چا پر ځان څه نوم ایښی وي، څوک د نجونو په نوم، څوک څنګه. نن بیا در پیژنم ملګرو او هېڅوک به هم سره فراډ نشي کولی. یعنې د دوی درواغ تاسو په یوه منټ کې معلومولی شئ ډېر اسانه. نن به زه تاسو ته در وښیم، خو د دې د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که مو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو د مهربانۍ له مخې یاران ټکنالوژي در سره سبسکرایب کړي او هغه د ګنټۍ نښان هم ورسره ووهئ. نو اوس وخت نه ضایع کوو، راځئ ویډیو درته شروع کوم. ملګرو د هر څه نه مخکې خو به تاسو راسئ و د خپل کروم براوزر ته سئ. نو دا نن سبا په هر ټلیفون کې شته. تاسو به دا کروم براوزر انتخاب کړئ او سرچ ته بیا راسئ. سرچ کې ولیکئ ګوګل. نو چې کله مو ګوګل ولیکئ دا ډاټ کام هم ورسره ولیکئ. صحیح ملګرو. او ستاسو د پام وي دغه درې ټاکې چې دي. صحیح ملګرو. دا درې ټاکې به ووهئ او بیا به ورسره دغه ډیسکټاپ سایټ هم ضرور ووهئ. صحیح یعنې ستاسو پام وي چې دا نه بیا نه کېږي. نو زه هم ډیسکټاپ سایټ وهم او دلته به بیا راسئ دغه ایمیجز به ووهئ. صحیح. نو چې زه کله ایمیج وهم او دلته به بیا دغه کیمرا ووهئ. صحیح. کیمرا به ووهل او بیا اپلود آن ایمیج بیا به همدا ووهئ. بیا به چوز فایل ووهئ. یعنې یو فایل انتخاب کړئ ستاسو دپاره. نو زه هم وهم او دلته دغه فایل انتخابوم. نو ملګرو تاسو ته ګورئ اول خو به تاسو یو فیسبوک د فیسبوک څخه یو عکس راواخلئ. صحیح. نو دلته به تاسو راسئ فیسبوک ته هغه عکس چې تاسو یې معلوموئ. یعنې زه اوس دا ګوروئ دا آی ډي تاسو ګورئ لیلا کابلي. صحیح. نو زه اوس تا ته معلومه چې آیا ته کابلي یې او که نه. دا خو اوس معلومیږي. تاسو به دا عکس په خپل موبایل کې سیو کړئ. صحیح. را ډاونلوډ به کړئ ځینې. نو دلته چې مو کوم عکس تاسو دغه کوئ اوس معنی د هغې نجلۍ عکس پورته کوئ. نو زه هم دا دی د هغې عکس ور پورته کوم. صحیح. نو دا به یې څه وخت واخلي پر لګرځي به. ملګرو تاسو دا دی په خپله وینئ چې دا څه وایي. رابعه خان پاکستاني ګرلز. یعنې دا پاکستاني نجلۍ ده، رابعه خان نومیږي او دې بیا څه کړي دي. مهمه خبره یې دلته ده. تاسو ملګرو دلته وګورئ وایي رابعه خان هم فیسبوک او دا چې دی وایي دې خپل عکس لا بدل کړي. معنی د هغه هر څه معلومات یې تاسو ته درکړي. دلته تاسو ورته وګورئ. تاسو به په خپله باور وکړئ. وایي رابعه خان اپډیټ دیر پروفایل پکچر. دې خپل د پروفایل پکچر بدل کړي. نو ته دې ته وګوره ملګرو دا د خپل آی ډي لري، دغه عکس یې بدل کړی. په انټرنیټ کې چې دا کومه سیو ده نو زموږ دا راولاړ سي ایسې صوفیان دي وروره د نجونو په نامه آیډیانې جوړوي. اوس رابعه که دغه دا اوس دا پر دې چې نوم یې ایښی لیلا کابلي. نو بس موږ دا هم وروره پښتانه وروڼه خطا باسي. نو نور تاسو دغسې کیسې ورسره کوئ او دا هېڅ دې ته یې مه پرېږدئ چې موږ خطا باسي. صحیح. نو ملګرو که مو دغه ویډیو خوښه سوه نو چینل سبسکرایب کړئ او که مو نه سوه خوښه د سبسکرایب کېدو ضرورت نشته. نور ماته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو پورې مې په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.